د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان په افغانستان کې روانه جګړه مطلقه ناروا بللې ده او د اوربند په ټینګښت او د سولې خبرو اترو په چټکتیا یې تاکید کړی دی. د سعودي عربستان، فلسطین، قطر، اندونیزیا، بنگلادیش، مصر، کویت، مالیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو څخه وروسته وړمه ورځ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان هم په رسمي ډول افغانستان کې جګړه غیر مشروع او ناروا وبلله. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي په افغانستان کې باید تر هر څه لومړی اوربند ته زمینه مساعده شي او دغه نامشروع جګړه بند شي. څو ورځې وړاندې د مسلمانانو د لومړنۍ قبلې مسجد الاقصی امام هم د یوې مرکې پر مهال وویل چې افغانستان کې روانه جګړه فتنه ده او باید مخه یې ونیول شي. تیر کال د حرمینو شریفینو د کعبې او مسجد نبوي امامانو هم وسلوال طالبان د اسلام له دایرې څخه وتلي خلکو ګڼل او جګړه یې د مسلمانانو لپاره یوه غمیزه وبلله. دیني عالمان او د چارو شنونکي د افغانستان جګړې په اړه د اسلامي امت او هیوادونو اجماع د ستاینې وړ ګڼي او وایي د افغانستان جګړه دیني صیغه نه لري. دوی وایي اسلامي هیوادونو، نړیوالو اسلامي سازمانونو په هیواد کې دننه زرګونه دیني عالمانو په ګډون څو کنفرانسونو په افغانستان کې جګړه مطلق حرامه وبلله چې اوس هم کومه ډله جګړه کوي موخه به یې قدرت وي. په افغانستان کې هیڅ نوع جنګ شرعي جنبه نه لري او د اسلام د چارچوبو نه بغیر دی. هر څوک چې جنګ کوي هغه د خپل قدرت دپاره، د خپل بقا دپاره، د خپل چې لاس ته راوړي د دې دپاره دا جنګ دی. دا جنګ د قدرت جنګ دی. د اسلام د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم د مقدس دین لخوا نه دا مردود دی او دا هیڅ نوع شرعي جنبه نه لري. یو شمېر نور دیني عالمان بیا وایي که وسلوال طالبان د افغان عالمانو نظریاتو ته احترام نه لري، کم تر کمه د حرمینو شریفینو، مسجد الاقصی او د نورو اسلامي هیوادونو عالمانو فتواو ته د اهمیت ورکړي او جګړه دې بنده کړي. در جمع قوانینی که در حول کشور ما قانون اسلامی است. امروز ما شاهد هستیم که قانون ما بر اساس فقه حنفی و شریعت قرآن محمدی و قرآن و حدیث تطبیق میشه. اما در پاکستان کشوری که اونا داد از اسلام میزنن قانون انگلیس هست، قانون حقوقی و جزایی مدنیشون. لحاظا در مقابل همون قانون، همون نظام کشتن یک انسان هیچ کدام مجوز نداره و هر کسی که مسلمان رو میکشه او در دنیا و آخرت انشالله جواب خود میته و شرمنده میمونه. د ویلو ده چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د جګړې بندولو په اړه تر اوسه د حرمینو شریفینو، مسجد الاقصی او اسلامي هیوادونو فتواو او غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې او لا هم هیواد کې هره ورځ د دوی د بریدونو له امله لسګونه کسان شهیدان کیږي او بنسټیزو ملي پروژو ته زیان رسیږي.